وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دغه محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې سړي ومخ ته یو څوک تېر سي نو آیا د دپاره ګناه شته که یا؟ الجواب باسم ملهم الثواب. محترم وروره دې سوال په جواب کې باید ووایو که یو څوک سړي ومخ ته تېر سي، دا تېرېدونکي په شریعت کې مار وایي، نو ګناه چې ده دغه مار دپاره ده، یعنې دغه تېرېدونکي دپاره ګناه شته، پر لمونځ کوونکي دپاره هېڅ ګناه نشته. خو البته که چیرې داسې خبره وه که دغه لمونځ کوونکي په داسې ځای ولاړ و چې هغه د خلکو د مرور ځای و، یعنې خلک تېرېدل راتېرېدل، داسې ځای که دی درېدلی و نو بیا ګناه ده دپاره ده. خو که چیرې دی داسې محفوظ ځای ولاړ و، په مسجد کې ولاړ و یا یو بل داسې په یو وطحه کې ولاړ و، نور خلک د ده مخ ته تېرېدل، ګناه پر تېرېدونکي باندې ده، پر دغه سړي باندې ګناه نشته. او ګناه دا تېرېدونکي ګناه بیا حدیث مقدس کې راځي چې دونې ده که نبي کریم علیه السلام وایي که چیرې دغه تېرېدونکي په دې باندې وپوهېږي چې د دې لپاره څونې ګناه ده، یعنې دغه پر ګناه او پر عذاب باندې که دی چیرې علم راولي نو دی به 40 ولاړ وي. هماغه محدثینو علما کرامو د 40 لپاره ډېرې توجیهګانې کړي دي. یوه توجیه دا کړې چې 40 کاله به دی دلته ځای پر ځای ولاړ وي، خو دغه لمونځ کوونکي مخ ته به تېر نه شي. بعضې وایي یا 40 میاشتې، خو داسې تفصیل زیات دي پکښې کې. نو خلاصه دا شول چې په حدیث مقدس کې راځي پر دغه مار پر تېرېدونکي باندې ګناه شته. د ګناه اندازه دوی ده، که د چیرې په دغه ګناه باندې علم راسي دی به 40 ولاړ وي. نو محدثینو به د 40 دپاره نبي کریم علیه السلام هسې 40 یاد کړي دي. نو بعضې 40 کاله یاد کړي، بیا 40 میاشتې، بعضې 40 ورځې، خو اختلاف پکښې کې دی. نو بس خلاصه دا شوله چې دا ګناه چې ده پر تېرېدونکي باندې ده، که چیرې دی د خراب ځای نه و ولاړ. والسلام علیکم ورحمة الله.